سلام هیله ده چې ښه یاستئ ګرانو ماشومانو. زه تاسو ته بله ویډیو ثبتومه چې ګرمي را روانه ده. ګرمي خو ده خو روغ نه ده. دا چترۍ ما تاسو ته څه شي دپاره ایښې ده؟ زما چترۍ ده، ځکه که لمر کې ګرځم نو زه دا چترۍ ځان سره وړم. اول خو کوشش کوم چې په لمر کې ونه ګرځم، خو چې بیا هم ضرورت وي نو بیا دا چترۍ ځان سره وړم. مثلا مکتب ته ځم نو لمرۍ هغه دا چترۍ ځان سره وړم. هغه چې مکتب ته ځم دونه خو نه وي نو لمر، خو چې غرمې بېرته راځم نو لمر اوس نو بیا ځان سره مې دا چترۍ وړم. او بل دا دوستانو چې د لمر تاوانونه زه تاسو وایم. ماشوم چې په لمر کې ګرځي نو دا جلد ته تاوان کوي، دا پوستکي ته تاوان کوي، توری. او بل دا چې که ماشوم په لمر کې ګرځي او اوبه نه څښي نو خوله کېږي، اوبه نه څښي نو خوله یې وچېږي، او اوبه چې ونه څښي نو ماشوم مریضېږي. بل ګټه که تاوان یې دا دی چې ماشوم بدن د غټان نسبت باندې کمزوری دی، نو بدن یې سوځېږي او جلد ډېر سوځي. نو کوشش کوئ چې په لمر کې ګرځئ نو تاسو سپین کالي ښئ، تور کالي مه اغوندئ ځکه لمر تور کالي راکش کوي. او بل دا چې دا لمر کوشش کوئ لمر ضد کریم واخلئ او ویې وهئ چې په لمر کې ګرځئ. نو زه تاسو ته وایم چې په لمر کې مه ګرځئ. خدای پامان. لایک شیر سبسکرایب.